اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. دا آیتنا مبارکات د 20 سپارې د سورة الروم آیت نمبر 11 نه تر آیت نمبر 16 پورې آیتونه مبارک دي. په دې آیتونو مبارکو کې الله تعالی د قیامت د ورځې او د دوباره د انسانانو د پیدا کولو بیان کوي او په قیامت کې د مشرکانو د ذلت بیان کوي. مشرکانو په دنیا کې د الله تعالی سره شریکان جوړ کړي د دې لپاره چې دا به موږ ته په کار راشي. الله تعالی فرمایي چې هم د دوی دا شریکان چې دنیا کې د چا سجدې کړي الله تعالی یې پرېښی دی، دا به په ورځ د قیامت د دوی نه انکار کوونکي بلکې په یو بل باندې به لعنت ویونکي او د یو بل نه به بیزاره وي. الله تعالی به په ورځ د قیامت د دوی د یو بل هېڅ قسمه په دوی د یو بل په کار رانه شي او په ورځ د قیامت به الله تعالی انسانان دوه ډلې کړي، بلکې الله تعالی به د مخلوق چې څومره د قیامت د ورځې مخلوقات دي انسانان دي، الله تعالی به دلته انسانان ډلې ډلې کوي. مؤمنانو به ځان ته ډلې شي، د کفارو ځان ته د کفارو ډله هغه د جهنم ده، د مؤمنانو ډله هغه د جنت ده. په دې دریو څلورو آیتونو مبارکو کې مختصرا الله تعالی د قیامت د ورځې حال او د مشرکانو د قیامت د ورځې هوا دا یو بل نه د بیزارۍ بیان فرمایي چې الله یبدأ الخلق، الله تعالی اول ځل پیدا کړي دي مخلوقات، ثم یعیده بیا مې دوباره پیدا کوي. یعیده دوباره پیدا کوونکو نه مراد انسانان او جنات. ثم الیه ترجعون، بیا به الله تعالی طرف ته تاسو پیش کولی شئ د حساب کتاب دپاره. ویوم تقوم الساعة، او هغه ورځ چې قایم شي قیامت، یبلس المجرمون، نا امیده دی مجرمان د الله تعالی د رحمت نه. یبلسو مختلف معنی مفسرین کړي دي. ابن عباس رضی الله عنه د ابلیسو معنی کړي چې نا امیده وي، ییأس المجرمون. او مجاهد رحمت الله علیه چې د تفسیر امام دی، هغوی فرمایي چې یفضح المجرمون، دا مجرمان به رسوا وي په ورځ د قیامت. او تفسیر قرطبي فرمایي چې یبلس المجرمون مطلب دا دی چې د دوی سره به څه دلیل څه حجت او څه عذر به ورسره نه چې پیښ. ولم یکن لهم من شرکائهم، او نه وي د دوی دا شریکان شفعاء او چې د دوی سفارش کوي چې دوی د خدای د عذاب نه بچ کړي. یجیرونهم من عذاب الله وکانوا بشرکائهم کافرین، او هغوی به بیزاره وي د هغه چا نه چې چا په دنیا کې عبادت کړی دی. سورة بقره کې الله تعالی فرمایي چې اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، چا چې پیروي د دغه خلکو کړې ده نو هغوی به بیزاره وي د دوی نه، د دوی به څه په کار رانه شي. ویوم تقوم الساعة یومئذ یتفرقون، او چې کله قیامت قایم شي نو خلک به الله تعالی ډلې ډلې کوي. المؤمنون والکافرون، یتفرق المؤمنون والکافرون، مؤمنان او کافران الله تعالی مختلفې ډلې کوي. ویصبحون فریقین، فریق فی الجنة و فریق فی السعیر، یو ډله به د جنتیانو وګرځېږي او بله ډله به د جهنمیانو وګرځېږي. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس هغه کسان چې دنیا کې ایمان راوړي د الله تعالی په ذات او په تمامو ایمانیات، وعملوا الصالحات او عملونه یې کړي دي نیک،
فهم فی روضة ندیب په جنتونو کې یحبرون خوشحالولی شي. جنتونو کې به دی د الله په نعمتونو او د الله تعالی د طرفه په اعزاز او اکرام او په مېلمستیا باندې خوشحالولی شي. واما الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، او چا چې دنیا کې انکار کړی دی وکذبوا بآیاتنا، والله پاک فرمایي چې زمونږ د آیتونو تکذیب کړی، د الله تعالی آیتونو ته یې دروغ ویلي، یا یوم الجزا نه انکار کړی دی. جحدوا بالقرآن وکذبوا بالبعث بعد الموت، د قرآن نه انکار کړی او د بعث بعد الموت نه انکار کړی، د دوباره زندګۍ نه، ولقاء الآخرة، د ورځ د آخرت نه. نو فاولئک فی العذاب، دغه خلک به فی العذاب، په عذاب د جهنم کې، محضرون مقیمون علی الدوام، دی به په جهنم کې همیشه د پاره قید کړی شي. الله تعالی به تمام انسانان دوړه لګي، یو ډله د جنتیانو چې هغه مؤمنان دي، او بله ډله د جهنمیانو چې هغه د کفارو ډله دي، او کفارو دپاره الله تعالی جهنم قیدخانه جوړه کړې ده. سبحان الملك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الله تعالی موږ ټول ګناهونه معاف کړي. الله رضا ونصي نبي عليه السلام كامل اتباع ونصي ولا عذابنا كدور جهان وصل. الله تعالی والدین السلام والشهادة جسمة موسى ټول بخونه پریشان حال پریشانی خط بیماران سے صحت کامیاب مجاهدین مبلغین مظلومین مدد و نصرت حشرت امر سعادتنا مبارک نصیب ایمان مقدمه نصیب. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.